د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې ساعت خبرونو ته مو زه سید عمر احمدي هرکلی کوم. د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د امیر روغتیا ریاست له لورې د نرسنګ خالي بستونو لپاره د آزاد رقابت له لارې د 230 تنو څخه ازموینه واخیستل شوه. مسؤلینو د ټاکنې په بهیر کې په بشپړ شفافیت ټینګار وکړ. له بلې خوا د ازموینې ګډونوال خوښ دي چې اړوند دولتي بستونو ته ازموینه ورکوي او له دې لارې د وړ کسانو ګمارل د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې یو مهم ګام یادوي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د نرسنګ په څانګه کې د 100 خالي بستونو د ډکولو په موخه له 230 تنو څخه د آزاد رقابت له لارې ازموینه واخیسته. ابتدا امروز که شما شاهدش هستین در رابطه با بخش نرسنگ است. جمعاً 20 بسته کمبود داشتیم و تعداد 278 نفر متقاضی وارد شرایط داشتیم که امروز آمدن اشتراک کردن و از جمع از او 230 نفر عملاً حضور دارن و امتحان سپاری میکنن و تعداد بستهایی که فعلا کمبود است و مورد نیاز ماست 20 بسته است. 20 بسته هستند که 10 بسته از اون که هستند طبقه اناث هستند او 10 بسته طبقه ذکور هستند که انشالله از طریق امتحان شفافیت 100% هستند او ما کوشش داریم که کل ادارات را متحد المال مکتوب دادیم که انشالله کدام بسته مسلکی هستند که از رقابت آزاد ما امتحان بگیریم. په همدې حال کې یو شمیر ګډونوالو د ازموینې له شفافیت څخه خوښي وښوده او د آزاد رقابت له لارې د وړ کسانو ټاکل د روغتیایي چوپړتیاو په برخه کې یو مهم ګام یاد کړ. پروسه شفاف است و امیدوار هستیم که در ارتباط به نمرات و گزینه‌های بعدی همچنان پروسه شفاف و به طور شفافانه و کسی که مستحق هست به جایگاه مطلوب و به جایگاه حقش برسد و امیدوار هستیم که این کریکولم یا اینکه میتود پروسه شفافیت در آینده هم تطبیق شود تا باشد که استعدادهای نوین جای خود را پیدا کنند. پروسه خیلی ها شفاف است. دفعه قبل هم امتحان دادیم، پروسه از نگاه چیز خیلی ها شفاف است. تو کدام در بین نوسته و کدام چیزا نبودن. در ارتباط امتحان بخش نرسینگ بود. میتونه که با جامعه اگر کسایی که مسلکی باشه واقعا در این رشته خوانده باشن، تحصیل کرده باشن، به جامعه مفید واقع شون، چون اونا مسلکی سن، آگاهی دارن، کار کردن، تجربه کافی دارن، میتونن به مریضی که در خدمتش حاضر شون به درستی اما وظیفه ایمانی وجدانی خود ادا نمایند. د یادونې وړ ده د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون د شمال زون په کچه تر ټولو لوی روغتون دی چې د 9 شمالي ولایتونو ګڼ شمېر ناروغان ورته د درملنې لپاره راځي. په مزار شریف ښار کې د تازه میوو موسم په رارسېدو سره هم مهاله بازار غوړېدلی دی. د تازه میوو او سبزیو پلورونکي وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د پلور بازار ښه دی، خو دوی له مسؤلینو څخه د معیاري سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دا په مزار شریف ښار کې د میوو او ترکارۍ تر ټولو لوی مارکیټ دی چې د میوو او ترکارۍ د موسم په رارسېدو سره ځان ته نوی رنګ خپل کړی دی. په دغه مارکیټ کې یو شمېر هټیوال خوښ دي چې په دې وروستیو کې کاروبار غوړېدلی دی. خوب است نسبت به وضعیت فعلی که مردم ما داره و کشور ما داره، اقتصاد کشور ما خرید و فروش میوه هم برای فعلا خوب است، شکر است، میگذره، کسب و کار هم خوب است دیگه. همین یک زمین خوب کاری هم است برای کسب کارا در داخل خود مارکت، در بیرون مارکت، در روی شهر، دستفروشا، کراچیدارا. خواست خودم از مسئولین امارت اسلامی همی است که همین موصله یک ذره مراحت شوه خوب است. ورته مهال یو شمېر پیرودونکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال له کرنیزو محصولاتو څخه خوښ دي او د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غواړي چې په دغه ولایت کې معیاري سړې خونې جوړې کړي. فقط ما سردخانه نداریم، سردخانه باید دولتی جور شود. این خصوصی و شخصی هر کسی که جور میکنه و به نفع شخصی خودش است. این باید دولتی جور شود که برای مردم از اگر سهولت باشه که مردم عام ببرد اونجا بانه یا مسئلاتش نگاه کنه دیگه از قبیل میوجات یا ترکاری بابا که نگاه کنه. این برای دکاندار هم خوب است، برای مردم غیره هم خوب است، برای مراجعین هم خوبتر است، ارزانتر تمام میشه، ارزانتر فروشات میشه. از دولت امیر میخوایم که می ترکاری باب میوجات است که بندش میکنه، مثلا امر باید بندش نکنه، در وقت مال برسه.
د یادولو وړ ده چې په مزار شریف ښار کې میوې په ځانګړې توګه انګور او مڼې له ښه شهرت څخه برخمنې دي چې هر کال د شاوخوا ولایتونو سربیره بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا مو الله مل ښه وخت.